السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مګر خدای تعالی اجر وکړي چې ټول ورغوجړی سه صحت په جامه کې اوسئ. ملګرو زموږ دغه کاریالولو څلور برخې مخکې جوړې کړې دي، که هغه نه یې کتلې هغه وګورئ. نن راځو پنځم برخه فایل کوو، کاریال خلاصوو. په تېره لیست برخه کې یوازې دغه لیست ته کار سپارلی و، نور مو کوم څه ته کار نه و سپارلی. نو راځو دغه لیست ته اوس فی الحال کار سپارو او دغه صفحې ته به راسئ، هم منیو ته، هم صفحې ته. دلته دغه لیست کې ګورئ ملګرو، تاسو یو کار وکړئ، دننه به راسئ، دلته ښکته به لاړ شئ. دلته موږ دغه بلاک رااخیستی و مخکې، دغه بلاک، دې ته هم کار سپارلی و. دې په ځای به تاسو دغه بلاک راواخلئ، دغه به راواخلئ د دغه په ځای باندې، او دلته په دغه اندازه چې دا به یې 100 کوئ ورته، او رنګ به یې سپین ورته وټاکئ، او لومړی لاین لینیر ورته انتخاب کړئ، او دغه به هم ضرور راواخلئ، دغه بلاک او دغه بلاک هم ضرور باید راواخلئ، خامخا باید وي. نو له دې ځای څخه به ووځو، راځو بېرته دلته په لیست هغه کې، دغه لیست کې به تاسو یو بل دغه هم اضافه کړئ، برخې ته به راسئ، یو برخې ته چې کله راغلئ دا بلاک راواخلئ. دا هم چې کله راواخیستو دغه ځای کې به 100 ورته 10 ورته ولیکئ، لومړنی لینیر ریوډو دروم. نو له هغه څخه وروسته راځو ملګرو، دا کار مو ورته وسپارلو دغه لیست کې. اوس راځو دغه لیست ته. لومړی به تاسو دلته یو کسټم ویو جوړ کړئ. کسټم اتې تاسو د هر لیست په نوم سره جوړوئ، یو نوم ورته ورکړئ، مطلب هر نوم سره. دلته به تاسو لومړی یوه لینیر راواخلئ، اچ، دا به یې ورته داسې کړئ، راوځئ په دغې لینیر کې به بله لینیر کښېږدئ. له هغه څخه وروسته به په دغې لینیره کې، دا بله لینیره کې یو دغه ایمیج کښېږدئ، دغه. اوس نو راځو دغه لینیرې دا پیډینګ چې ده، دا یې 0 کوئ، یوازې به زه ورته وایم چې له پورته طرف څخه چې دی 5 ده، او نور نیت 0 پیډینګ ولري. صحیح شو. نو راځو دغه لینیرې ښه یوه شیبه ملګرو لرې کوو. دلته یو بله لینیر هم یږدو، دا لومړنی لینیر چې دا ورټیکل کوو، او په دغې کې یو بل لینیر یږدو. له هغه څخه وروسته په دغې بل لینیر کې یو ټکسټ ویو یږدو. له هغه څخه وروسته راځو د دغې لینیرې د لومړنۍ لینیر پیډینګ هماغسې کوو، 5، او یوه شیبه دلته راځو دا 0 کوو، او دغه 5، او د دغې ایمیج ته زه وایم دا 2 متره چې له هر طرفه څخه د دې 5% فاصله ولري، او پیډینګ دې د دغه څو شي، له هر طرفه 2، مانه 20 سلو که 2 اتیا سو 2 به یې کړو، او سنټر سنټر ورټیکل کوو یې دغسې. له هغه څخه وروسته دغه هغسې دا څنګه کوو، میچ ټو پیډینګ داسې او داسې کوو. او له هغه څخه وروسته راځو دغه ټکسټ ویو، دغه هغه د ټکسټ ویو لینیر دغه پیډینګ چې ده له دغه طرف څخه د 10 وي، او له دغه طرف څخه هم، او دغه طرفو څخه د 8 وي، او له هغه څخه وروسته به دغه ته یو څه اندازه ورکړو، او د دغې پیډینګ چې ده دا 0 کوو، 0 نه 3 صحیح ده. له هغه څخه وروسته راځو دغه لومړنۍ لینیر ته له هر طرف څخه 5% فاصله ورکوم، چې له هر طرف څخه دی 5 څنګه ولري، فاصله ولري. او له هغه څخه وروسته دغه ایمیج ته یو څه اندازه ورکوم، مطلب زه دې ته اندازه ورکوم څو فیصده، 80 داسې، او 80% یې زه ورته وایم چې دغسې وي، دغه ایمیج. له هغه څخه وروسته ښه دغه به سنټر ورټیکل کړو، او رابسو د دې اندازه به هم یو څه 14 کړو، بولډ به یې کړو، او دغه رنګ به یې هم دغسې وټاکو،
او راځو دغه ایمیج دا رنګ چې دا سپین او دغه د بارډر رنګ اف راځو دغه هم دوه ښه کله مو چې داسې وکړو راځو دې کې یو ایمیج ږدو مازې تاسو چې هر یو ایمیج ورته خوښوئ خوښ کړئ خو زه مطلب دا ورته خوښوم دا مې ورته خوښ و په کې مې ښودو دغه څخه وروسته راځو دغو ته ایډیان انتخابوو مطلب دغه لومړنۍ لینیرې ته ښه ده خیر که ایډیان ورکړو که ورنه کومه خبره نه ده نو راځو اوس که دغه ځای ته دغه لیست ته دلته کسټم انتخابوو دغلته یو برخې ته راځو لومړی به دا بلاک راواخلئ لومړنی لینیر او لس به ورته ولیکئ پکې لږ څه وروسته به ښکته راسئ دا بلاک لومړی لینیر شل به پکې ولیکئ او رنګ سپین ورته انتخاب کړئ بیا هم دغه لینیر دلته پکې ولیکئ 9 او رنګ یې دغه کئ دغسې دوهم لینیر انتخاب کړئ له هغه څخه وروسته به راسئ دغه ته ګورئ ملګرو دغه کاریال زموږ د کاریالونو برخه کې شته دغه کاریال تاسو به دغه زه یې لینک په کمنټ کې درته اچوم هغه ځای به یې ډاونلوډ کړئ په ډسکرپشن کې کار نه کوي نو دا به تاسو ډاونلوډ کړئ او را بس دلته یو ډیزاین پکې کوو دلته به راسئ د فاصله به یې دغسې 0% کړو او دغسې به یې هم 0% کړو او رنګ به ورته وټاکو چې دغه د هغې له منځه ښکته شي دغه هغې له منځه داسې کړئ او راسئ رنګ به دلته کوم یو ورته وټاکو هغه د کاریال اړوند رنګ دغه دا به تاسو ورته وټاکئ او راباسئ دلته به د لینیر آی ډي ورته ولیکئ مطلب لینیر درېیمه وه کافي دغه بټن به ووهئ چې کوډ کاپي سي نو چې کله کاپي سو راباسئ دلته به افریټور برخې ته او دغه بلاک به راواخلئ دلته به دا ټینګ ونیسئ داسې پیسټ به راواړئ دا به پکې پیسټ کړئ درېیمې لینیرې لپاره نو له دې ځای څخه وځئ ملګرو راباسئ دغلته دغه درېیمه لینیر ده ملګرو دغه او راسئ د دې ټکسټ رنګ چې ده دا څنګه کړئ سپین کړئ راځو دغسې دغه رنګ ورته انتخاب شي ښه نو له دې ځای څخه وځو راځو دلته به راسئ بېرته کله چې راغلئ دغه ځای کې به یو برخې ته راسئ بلاکونه ګورئ ملګرو باید تاسو ټول اضافه کړي هغه طریقه مو په مخکینۍ ویډیو کې ښودلې دغه بلاک به را پیدا کړئ دغه ځای او دغه اوس وروسته کنټرول برخې ته ایفدین دغه او دغه ملګرو دلته ګورئ موږ دغه بلاکونه اضافه کړي وو یوه شېبه دغه ځای کې موږ دا ټول عمل سپارلی اوس څنګه داسې کار وکړو داسې نو تاسو دغسې وکړئ دا کاپي کړو دلته ټول سیو به یې کړو مطلب یو نوم به ورلره ورکړو له دې ځای څخه وځو دغلته راځو او همدغه شیان راخلو نو دلته موږ لومړی راځو دلته مطلب تاسو چې هر عکس غواړئ ورته انتخاب کړئ دلته به ایمیج ورته انتخاب کړئ دلته هم لومړی ټکسټ ویو د دغه ټایټل او په دغه ځای کې هم مطلب تاسو لیکنه وي شعر وي هر چیز چې وي هغه ورته واچوئ یو کار پاته ده موږ به دلته راسو دلته به یو ټکسټ راواخلو همداسې به کېږدو بیرته راځو دلته او دلته به راسئ یو برخې ته دغه بلاک به راواخلئ دلې به کېږدي دلته به تاسو دا دویم ټکسټ انتخاب کړئ او پټه به یې کړئ نو ملګرو ګورئ دلته دغه ځای کې شعر ورته ولیکئ مطلب هر چیز چې وي دلته ټایټل ورته ولیکئ او دلته هم عکس ورته انتخاب کړئ ځان ته عکس مطلب دلته ځان ته دغه عکس ورته انتخابوم او مطلب دلته دغه دلته مطلب دغه دلته همداسې یو بل عکس هر عکس تاسو غواړئ
او هر څومره چې اضافه کوئ نو دغلته نمبر اضافه یې کړئ او نمبر ماجي ورته بدل کړئ. نو دغه هم د دغو طریقه شوله. نور له دې ځای څخه هم وځو. 8 دانې شیان مو مخکې راخیستي وو، نو راباسو دلته کنټرول برخې ته F2 په دې کې به 8 دانې ولیکو. بیا لیست برخې ته دلته به لیست جوړ کړئ، مف لیست. دا به د لیبل کې کېږدو. یو برخې ته به راسو او دلته به لیست راواخلئ. دغه د لیست بلاکونه دا به راواخلئ. دلته به دغه هغه اورینټل دغه چې دی دغه بلاک به راواخلئ او لیست به هم دغه ورته انتخاب کړئ، د لیبل کېږدو. نو دې ځای څخه وځو راځو کاریال رانوو، تر هغې پورې به زه ویډیو ودروم. دلته کاریال خلاصېږي. راځو ګورو یې. تاسو ګورئ ملګرو، دلته یې په دغه هر دغه کې یو ډیزاین راوستلی ده، په ښایسته تک سپین دغه ډیزاین پکې راوستلی. خیر موږ راځو دلته. نو ملګرو یو کار به وکړئ، دغه چې دلته به راسو یارې دغه لیست ته او د دغه فاصله چې ده دا به لس کړئ ورته، دا د هر طرفه دغسې د لومړی لینیر نو لس چې سي بیا انشاءالله یو څه ډیزاین هم پکې راځي. یا لس نه ملګرو، بېرته بل طرف وریم. دغه کوډ چې ده ملګرو موږ راخیستی و، دغه دا به له منځه یوسو. دغه فاصله چې ده 60 صحیح ده، بیخي په خپل حال صحیح ده. دلته به تاسو راسئ او دغه کوډ چې ده دغسې صحیح ده. نو راباسو دلته به اندازه ورته وټاکو، لس به صحیح وي انشاءالله. لس او 10% د دغسې صحیح ده، دغسې لس. دا به یې هم داسې کم کړو. دلته به لینیر ورته ولیکو، لینیر درېیمه کوډ کاپي او اوس به راز دلته به یې پکې پیسټ کړو چې په هغه دغه کې یو څه ډیزاین راولي. نو ډیزاین نه و پکې او دغه بلاک ضرور راواخلئ خامخا ملګرو. دغه شین رنګ څه ده دغه. ښه نو اوس له دې ځای څخه وځو، کاریال رانوو، تر هغې پورې به زه ویډیو ودروم. ملګرو راځو اوس یې ګورو. ښه نو اوس خو دغه رنګ سپین شولو، نور انشاءالله ښه سم ده. یوازې به دغه رنګ ورته بدل کړو بېرته، دغسې به یې کړو. نو دا به بېرته یو ځل ته به یې پکې پیسټ کړو، داسې هغه هم کار ایسو. خیر دا به دلته راسو، بېرته به د دې ځای کې واچوو. نو دا د درېیم هغه لپاره یوازې یو ډیزاین و. نو دا د پیسټ شولو او دلته دغه ایمیج مطلب ورته انتخاب کړئ. دغسې دغه ځای کې خو نه و انتخاب شوی، دغه ایمیج دغسې چې درځه دا ټول به انتخاب کړو. نو انشاءالله په روانه ویډیو کې به بل لیست ته هم کار وسپارو. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.